افطاری صرف خپل کور لمه پخوا، دا مه کوه چې صرف کور د پاره دی روژه ماتی تیار کړی، هغوی به د خپل ګاونډ د غریبانو کله چې ته روژه ای مسلمانه بنده، ستا دې د غوږ م روژه، ستا دې د سترګې م روژه، ستا دې د ژبې روژه، د دروغو نه او د حرامو خبرو نه او د حرامو کارونو نه ټول اندامونه به دې روژه. دا نه چې صرف خوله به د خوراک او سکاک نه بندی، خولې ته به دې تش کوری اچولی دی، کوري اچولو ته کې روژه وایي، نه دې ته روژه نه وایي یوازې. بیا فرمایي ودع عنک اذى الجار، او ګاونډي له تکلیف ورنه کې، ګوره د ځان نه د ګاونډي تکلیف لرې کا. که ګاونډي ته نه پریشان او بد اخلاقه وي، ګاونډي سره جنګ جګړې پریشانې نه، نو ستا روژه بیا خرابه ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د هغه په باره کې راځي، وایي هغه به روژه ماتی یوازې نه کولو، خوند به له دې نه ورکړو، کور کې به غوسه کېده چې ماله به یوازې روژه ماتی نه راوړي، چې به زه به یوازې کاسې ته ناست یم او خوراکونه به کوم، خپله خېټه به ډکوم. هغه به خامخا د ځان سره فقرا، یتیمانان، دا خلک به ځان سره راغونډول او ځان سره به کېنول. کور کې به باقاعده وینا کړې وه چې تاسو افطاري تیاره کوئ، ما سره به څه ناسه فقرا، ما سره به څه ناسه محتاجه خلک، ما سره به کونډې او یتیمانان، دا په دې کې شریکي، کونډو له به کور ته لیږئ، یتیمانان به ما سره، غریبانان به ما سره، مسکینان به ما سره په دسترخوان باندې خامخا کینی. افطاري صرف خپل کور له مه پخوه، دا مه کوه چې صرف کور د پاره دی روژه ماتی تیار کړی، هغوی به د خپل ګاونډ د غریبانانو د یتیمانانو د کونډو رنډو هغې به یې باقاعده فکر او سوچ کو. او صحابه کرام رضی الله عنهم په دې به ډېر خفه کېدل چې کور والا به ورته دا خبره وکړه چې نن هم تا له یو خاص څیز پخ کړی او ځان لې وخوره، په دې به ډېر سخت خفه کېده چې عجیبه خبره ده، خاص څیز دې پخ کړی دی، غوښه او بل شی دې پخ کړی، دا به لکه زه ځان له خورم، زه به د یو کمزوري، زه به د یو بل چا محتاج انسان فکر نه کوم. داسې عجیبه خلک، دا خبرې نن ناشنا ښکاري ما او تا ته، ځکه ما او تا دا خوی اختیار کړی نه دی، دا فکر زما او ستا جوړ نه دی، زما او ستا تربیت داسې شوی نه دی. مونږ چې ښه څیز دی هغه زما مخې ته کېده صرف زه یې خورم، خلک ځان سره پکې زوی هم نه پرېږدي، داسې خلک شته دي، هغه هم د دسترخوان نه پاسوي، بل چاته هم نه ورکوي، ښځې له یې نه ورکوي چې ځان سره یې کښېنوي. دا وګوره دا زمونږ حرص دی، دومره حریص یو مونږ، عجیب خبره ده، دومره حرص نه دی په کار زما محترم ورور. دا دنیا 2-3 ورځې ژوند دی، سبا ختمېږي.